پر افغانستان د پاکستان د بریدونو خلاف لاریون زرګونه کسانو پرون جمعه د خوست په متون کې پر افغانستان د پاکستانی پوځ د روانو بریدونو خلاف لاریون وکړ او دغه بریدونه وغندل. لاریونوالو ویل پاکستانی پوځ په بیلابیلو بریدونو کې ملکي وګړي په نښه کړي. نن 10مه ورځ ده چې افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ وقفې نښتې روانې دي او تر اوسه یې د درولو کوم څرک نه ښکاري. دلته هر یو سړی فوجي ده، دا مجاهد ده، دا د خپل وطن نه په کلکه دفاع کوي. ځکه موږ په بل چا باندې تعرض نه ده کړی، بل چا په موږ باندې تعرض کړی ده. موږ نه جهاد فرض عین ده، د خپلې خاورې نه به انشاءالله په کلکه دفاع کوو. موږ د نړیوالې ټولنې نه، د بخښنې نړیوال سازمان نه، د ملګرو ملتونو نه او د نورو نهادونو نه جدي غوښتنه کوو چې په افغانستان کې د ملکي خلکو د څېړنو لپاره بېطرفه ټیمونه راولېږي. دوی دلته تحقیق وکړي. دلته ملکي خلکو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. پاکستان په لر او بر کې د پښتنو جنوساید پیل کړی دی. پاکستان پوځ د پښتنو سیمې په نښه کړي دي، پښتونه وژني، ځوانان وژني. پاکستان تور پورې کوي چې افغان واکمنو په خپل هیواد کې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو تضیه ورکړې او له هغه ځایه پر یاد هیواد بریدونه تنظیموي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دغو دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ جګړه وروسته له هغې پیل شو چې پاکستان پر کابل او ځینو ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې له امله یې ملکي وګړو ته تلفات اوښتي وو. تر اوسه دواړه لوري یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د راپورټونو له مخې پاکستان د افغانستان په پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو کې د هوایي بریدونو پر مهال پوځي اهداف او ان ملکي وګړي په نښه کړي. دغه راز د افغانستان واکمنو هم د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځ پوستې په نښه کړي او ان پاکستان دننه یې د ډرون بریدونو د ترسره کولو خبره هم کړې ده.